ښکاره خبره ده زمونږ د دې ټولو ملګرو مسلې سي دغه وړې وړې مسلې کاغذ داسې شو دا داسې شو جي پي فنډ دی او ایډوانس دی او این او سی ده دغه څیزونه راغستي جو تاسو ته پته ده تاسو ښه فیصله کولی شئ تاسو ناپوهه خلک نه ښه تعلیم یافته خلک یې او دوه فینل دي یو ته متحده فینل وایي د کوم چې موږ سپورټ کوو بل چې دی هغه عصمت ګروپ دی څنګه چې جلال صاحب وي خورشید صاحب زموږ ټول پیرامډکس یو خورشید صاحب د هغې صدر و 13 کاله تاسو لیدل دي موږ دا نه وایو همدغه خبرې چې پیرامډیکل حقوق څوک په اسانه اخیستی شي او څوک د هغې دپاره ښه فایټ کولی شي چې تاسو هم خپله دا رایې مطلب دی د هغو په حق استعمال کوئ جو ډېره بخي بل څوک پکې پیسو والا تاسو ته میلاو شوي دي ما ته وښایه که نه څه شولې هغه پیسې څه شوې د هغې چا تپوس کړی دی تاسو ته یې دا ویلي چې یاره ما یو درخواست نن دغه ته لیکلی ډپټي کمیشنر صاحب ته چې په دې بیچوګانو کې خلکو له ګرمي کېږي ځکه په هسپتال کې خو یخني کېږي موږ په مدیان هسپتال له ورکوو خو آیا په دې بحرین بیچو کې یا په چین بیچو کې چا له یخني نه کېږي آیا هغوی چار کول حق نه دی وروره چې کوم څیزونه د خلکو تمه وه د خلکو د په کومه تمه باندې ووټ درکړی و چې دی خو د پي ټي آی مشر دی د مراد سعید صاحب سره ډېر زیات تعلق دی د سی ایم سره ډېر زیات تعلق دی دی به زموږ دپاره په تکلیفونو کې کمی راولي خو زما په خیال چې مراد خو په تندر لګوه خو هغه تکلیفونه نور هم زیات شي او که پي آی ټیکنیشن پکې ناست دي تپوس دې وکړئ څونه دمکیانې ورکولی شي ورکړه څونه در کې زور دی ورکړه ټیک ته چې دا ماشومان دي خو هغه یاره پکې نشته چې کومه پکې تېر شوې یاره باندې تا یارولي چې زه به دې ټرانسفر کړم او زه به دې نوکرۍ نه وباسم او زه به دا وکړم او زه به دا وکړم که غیرت ترکي نه بشیر له دمکي ورکړه د دې ټولو خلکو مشري بشیر کوي بشیر له دمکي ورکړه او بشیر سره څه کولی شي راشه وکړه خلکو له ماشومان ده په یو ځای کې بل ځای کې دمکیانې مه ورکوئ ته به دمکیانې مه ورکړي خلک به ویرېږي الیکشن به وګټي په دې رانه الیکشن نشي ګټلی او الیکشن په دې کېږي چې دوه کسه مقابله کې ودرېږي نه یو به ګټي یو به بایلي خو د هغوی الیکشن کې زموږ الیکشن کې فرق دی هغوی جمهوریت به وي زه به ودرېږم خو ما ته به پي آی ټیکنیشن الیکشن ته نه ودرېږي زه به ودرېږم خو ما ته محبوب الیکشن ته نه ودرېږي زه به ودرېږم خو ما ته افسر علي الیکشن ته نه ودرېږي دا الیکشن نه دی که دغسې الیکشن دی هغه ځان له بېشکه چې کولی شي وکړه بېشکه وکړه خو چې کله الیکشن دی نه په الیکشن کې به هر سړي ته د ووټ حق هم شته او هر سړي ته د ودرېدو حق هم شته باران شروع شو ډېرې خبرې شته دی ډېرې خبرې شته خو انشاءالله دا بقایه خبرې به در سره انشاءالله د 9 تاریخ نه چې کله موږ دلته کې جشن مناوو د کټۍ په هغې ورځ به انشاءالله دا بقایه خبرې کوو که الله ته منظور وي یو حلف ته نه علمه که دروغ نه یم هېڅ قسمه د افسر علي بیا ناست دی که څه خبره مې کړې دی د اوس ما ته وایي زه هغې مخامخ ناست یم نه دروغ وایم نه منافقت کوم نه مې چاته دا ویلي چې دا پروموشن به نه وکړم نه مې چاته دا ویلي چې ترقي به وکړم او نه چاته کولی شم بېشکه د اسوسیشن کار ایډوکیسي ده د اسوسیشن کار وکالت دی زه وکالت انشاءالله د الله فضل دی مخکې مې هم کړی بیا هم کوم او کومې خبرې چې افسر علي خان ووایي چې یاره موږ له جګړو ضرورت دی نو افسر علي ومې وي درته انشاءالله کړي مې هم دي او د دې پیرامیډکس دپاره به انشاءالله که دا سر مې ځي تاسو وګورئ چې زموږ دا رور چې هغه د فیډرل منسټر زه به دا ووایم چې هغه ډپټي وزیر اعظم دی د هغه سیکرټري دی نو زما په خیال زه په دعوه سره وایم که چېرې دونه اپروچ په پي ټي آی کې زما وی نو که ما هېڅ شی نه شی کولی نه کم از کم دا کونسل به تر اوسه پورې ما کړی و چې هغه زموږ بنیادي څیز دی هغه د وفاق نه کېږي نو دغې ملګري په دغه کې دا راته وښایي چې چېرته یو درخواست یې زموږ د فیډرل منسټر ته لیکلی دی ما پرون هم په مټه کې خپل سی ایم صاحب نه د سیاست نه بالاتر یو مطالبه کړې ده چې ټولې دنیا کې په پاکستان کې نواله په نورو ملکونو کې هم او په پاکستان کې بیا تاسو وګورئ په پنجاب کې په سند کې بلوچستان کې او په ګلګت بلتستان او په کشمیر کې ټولو ځایونو کې رسک الاونس ورکړی شوی دی نه آیا زموږ په دې صوبه کې ولې رسک الاونس نه دی ورکړی شوی خو زه بیا په معذرت سره وایم چې دغې رور د هغې دپاره یو درخواست هم نه دی لیکلی چې سی ایم صاحب له ورکړي ته خو تصویرونه لګې په دې لار زه راتلم ما ډېر شی ولیدل د سی ایم صاحب سره تصویر او د احمد خان سره تصویر او د پرویز خټک سره تصویر او د بل سره تصویر او د بل سره تصویر